یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سفر روان دي، ملګري صحابه کرام ورسره روان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قافله واړول. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي زموږ استاد سره یو پسه نه و، موږ استاد سره یو ګډ نه و را سره، هغه وایي را سره دی. پیغمبر علیه السلام وایي بیا یې راولې حلال یې کړي. یو صحابي ورته وایي حلالېده په ما دي، زما زده دي. وای دا په ما دي. بل صحابي ورته وایي یا رسول الله زما یې پخول ډېر ښه زده دي، که ته پخول په ما دي. دریم صحابي راولاړ سو، هغه ورته پر ما باندې یې د پوسته کښل دي، زه چمړه ډېره ښه ځینې ایستایسه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رحمتا للعالمین پیغمبر راولاړ سو، وایي په ما لرګي ټولول دي. مسئول صاحب، وزیر صاحب، د خدای په خاطر رحمتا للعالمین پیغمبر لرګي راټولوي، لاس سره ورکړي، د ملت خدمت کوي. قسم په خدای چې د صحابي پر چوټه کم ګرځ دوړېدلی دی، دا هم په ما او تا بهتر دی. هغه ګرځ د پیغمبر علیه السلام شان خو ډېر اوچت دی. خپله لرګي ټولوي. پام کوه چې په وزارت دوکه نشي، پام کوه په ریاست دوکه نشي. خدمت سید القوم خادمهم، خدمت وکړه د ولس، د ملت خدمت وکړه، شپه ورځ یې وکړه، خوب پرېږده، د ملت خدمت وکړه. دا ستړي مسلمانان، دا ځورېدلي افغانان، دا خوشحاله که. قسم په خدای سړی چې هر ځای ورځي اریان پاتې، کورونه مې د کونډیانو ډک دي، کورونه مې د یتیمانو ډک دي، کورونه مې د برو مندو ډک دي. داسې مور هم ماته معلومه ده، 10 زامن یې وه، 10. شاید دلته دغه ولایت خلک دلته ناست، زموږ ستاسو پخوانی د هغه ولایت د تعلیم و تربیې مسؤل و، د هلمند د ولایت. دا 10 ورونه وه، 10 ورونه. شهاب مولوي صاحب نه شهیدان سوي دي، یو پاتې دی، نه شهیدان سوي دي.